السلام علیکم قدرمنو خویندو ورونو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ واوسئ. قدرمنو خویندو ورونو، زه نن یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر یم د یو نوي درس سره، د یوې نوې موضوع سره. هیلهمند یم چې د درس تر پایه پورې له ما سره پاتې شئ او یو څه ترې زده کړئ او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. نو راځو قدرمنو خویندو ورونو خپل درس ته. قدرمنو خویندو ورونو، زموږ نننی درس چې دی هغه د Begrüßung und sich vorstellen. Begrüßung und sich vorstellen یعنی جوړ په خیر او د ځان معرفي کولو په باره کې دی. په لاندینۍ برخه کې قدرمنو خویندو ورونو موږ سره لیکل شوي دي چې هالو یعنی سلام، Guten Tag یعنی ورځ په خیر یا ورځ مو په خیر. Guten Morgen یعنی سهار مو په خیر یا سهار په خیر. Guten Abend یعنی ماښام په خیر یا ماښام په خیر. Wie geht es Ihnen تاسو څنګه یاست یا ته څنګه یې. Es geht mir sehr gut زه ډیر ښه یم یا gut یا ښه یم. Danke یعنی مننه. Wie heißen Sie یعنی ستا نوم څه دی. Ich heiße Abbas. Ich bin Abbas. Mein Name ist Abbas. قدرمنو خویندو ورونو، ما دلته په لومړۍ جمله کې لیکلي دي چې یعنی Ich heiße Abbas یعنی زما نوم عباس دی، یا Ich bin Abbas یا زه عباس یم. Mein Name ist Abbas زما نوم عباس دی. نو قدرمنو خویندو ورونو، د دې ټولو معنا یو شی دی، معنا ده چې زما نوم عباس دی. Wie ist Ihr Nachname ستا تخلص چه دی یا ستا فامیلی نوم چه دی یا کنه ستا د کورنۍ نوم څه دی. Mein Nachname ist Khan زما تخلص خان دی یا زما د کورنۍ یا کوم نوم چې دی هغه خان دی. Wie alt sind Sie تاسو څو کلن یې یا ستا عمر څومره دی. Ich bin 24 Jahre alt زه 40 کلن یم یا زه د 40 کالو یم. Woher kommen Sie تاسو له کوم ځای یې. Ich komme aus Afghanistan زه د افغانستان څخه یم. Wo wohnen Sie تاسو چیرته اوسیږئ. Ich wohne in Köln زه په کولن کې اوسیږم. Welche Sprache sprechen Sie تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ. Ich spreche Deutsch زه په الماني ژبه خبرې کوم. قدرمنو خویندو ورونو، دا اوس زموږ د نن ورځې درس. هیلهمند یم چې درس مو خوښ شوی وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. که چېرته زموږ څخه په کوم ځای کې غلطي شوي وي نو د هغې د ټولو قدرمنو خویندو ورونو څخه بخښنه غواړو. قدرمنو خویندو ورونو، که چیرې تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کوو او ځوابونه به ورته وایو. تر بلې ویډیو پورې مو په پاک او مهربانه رب سپارم. په هر ځای چې اوسئ خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.